بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه نیکی لستانه صاحب تاسو ته درون مشر ډاکټر صاحب ته صمیم صاحب ته او د تلویزیون ټول درنونو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. استاد صاحب زما پراند البته زما شخصي نظر ده. مهرباني. پاکستان په دغه شرایطو کې په دې خطې کې له یو مملکت څخه هم پراخ اندازه باندې متاثر نه لکه څومره چې له غرب څخه متاثر ده. هغه د دې لپاره غرب څخه متاثر ده چې هغه څخه فرمان اخلي. د دوی جنرالان، د دوی د فوج مشران، د دوی چې هلته څوک سلطې کې راځي هغه افراد او اشخاص هماغه ورته ټاکي. یا د انګلیس نه متاثر وي او یا هم د غرب څخه متاثر وي. د هغوی مستقیم یا غیر مستقیم پالیسیګانې هم پر دغه محور باندې راچرخېږي چې په دې خطې کې اوضاع د پاکستان له کبله خړه وي. لکه فرض مثال دلته ډېرې ګڼ شمېر داسې پروژې دي چې هغه ملټي نیشنل پروژې دي، یعنې څو ملیته پروژې دي چې څو ملتونه بل سره نښلوي، مګر تر ټولو ستره ادعا دا ده چې تر دمګړۍ پورې دغه مخنیوی پاکستان کړی. که هغه ټاپ دی، که هغه ټاپي دی، که هغه کاسیا ګزار دی، که هغه سل نوره لارې دي چې په دغه لار باندې تېرېږي، مخنیوی پاکستان سره کړی دی. په دې باور باندې چې کېدای شي په دې خطې کې چېرته دغه پروژې سره پلي کړل شي، د دغه پروژو له کبله بیا دغه مملکتونه اتفاق او اتحاد ته سره رسېږي، دغه مملکتونه ثبات ته سره رسېږي، دغه مملکتونه یو نوع تړون سره خپلوي او په دغه خطې کې بیا د شرق او غرب لاسونه ورلنډېږي. نیابتي جګړو ته دلته سربازګیري نشي کولی، دلته بهانې او پلمې له منځه ځي، ځکه دلته ثبات رامنځته کېږي، که هغه سیاسي ثبات ده که اقتصادي ثبات ده. د دغه ثبات د مخنیوي لپاره د پاکستان په څېر د دغه فوج په څېر داسې افراد او اشخاص ضرور لازمي ده چې کله هندوستان ته مشکل، کله افغانستان ته مشکل، کله ایران ته مشکل، کله تاجکستان ته مشکل، یا په دې خطې کې وړه او لویه پیمانه باندې د مشکلاتو د زېږولو لپاره څوک باید وي، یو څوک محوري نقطه یا مرکزي نقطې رول لوبولو لپاره د پاکستان د فوج تر عنوان لاندې یو څوک وي. استاد محترم، مونږ دغه یو قیاس و د نړیوالو د پاکستان د فوج له کبله. یو بل حقیقت هم بل خواته ده، د دغه څو افراد او اشخاصو له کبله چې پاکستان کې حکمرانان دي یا مشران دي یا سلطې په لاس کې ده، د دوی له کبله دمګړۍ په پاکستان کې هم ستانګده اور سره بل شوی ده. د پاکستان فوج وایي چې پښتون ترهګر ده، بلوچ ترهګر ده، سند کې چې اوس دا خوځښتونه لږ لږ شروع شوي دا ترهګر دي، کشمیر کې تقریبا د څه موده کېږي آزاد کشمیر غوښتونکي افراد او اشخاص هغه ترهګر دي. دغه د ترهګر تر عنوان لاندې دوی واړه او لوی قومونه وځپل، تقسیم کړل او د هغوی څخه تقریبا په عام اصطلاح باندې سرمنه سره ویستله. او تر بل خواته دوی پر خپل زړه کې بیا داسې وحشتناکو ډلو ټپلو ته هم ځای ورکړی دی چې تقریبا هماغه ډلې ټپلې اوس پر دوی باندې تمویل کېږي. او داسې ظلمونه دوی په پښتونخوا کې، وزیرستان کې یا وزیرستانونو کې سره وکړل چې هغوی د ظلمونو، د ټپونو، د غمونو او د مجبوریتونو له کبله ټوپک ته سرلاخ کړل، TTP او داسې ایالتونه چې د همدغه د پاکستان د فوج له کبله د مور او میرې چلند له کبله مکمل صوبت دغه ده له واکه وتلی ده، لکه بلوچستان او تقریبا بنګلادیش هم یادولی شو، ځکه چې بنګلادیش هم تر پورې د پاکستان نه حصه وه، همدغه KPK یا مقبوضه پښتونخوا، او تقریبا اوس په سند کې هم قزاقونه سره شروع شوي دي، او آزاد کشمیر خو نه د توپک په لاس باندې تر ټولو غټ دښمن د زه یم سره. یعنې پر دغه محور باندې هم په داخل کې دوی سیاستونه ناکام شوي دي او هم په بهرو مملکتونو کې تاجکستان، ازبکستان، افغانستان، ایران، هندوستان، بنګلادیش، مالیزیا دغه نور هېوادونو سره دوی ارتباطات او به سره خړه شوي دي. یعنې په کل کې دغه ملتونه، دغه قومونه د پاکستان ملتونو قومونو سره په ارتباط کې شي چې د پاکستان ملتونه قومونه هماهنګ د دغه نورو قومونو ملتونو چې دغه نورو مملکتونو کې دي، دوی سره ګام په ګام د دغه څو افراد او اشخاصو مخنیوی وکړي. یو خبره اضافه کول غواړم استاد محترم، همدغه افراد او اشخاص تر پورې پاکستان دړې وړې کړلو، پاکستان خرڅ کړلو، کله د اسرائیل ته ودرولو، کله غرب ته ودرولو، کله د اسلام تر نامه باندې افغانستان ته په اشغال راوړلو. هماغه جنرالان تاسو بایوګرافي راواخلئ، څوک په لندن کې مړه شول، څوک په امریکا کې مړه شول. یعنې پر دې باندې د پاکستان عام ولس هم باید نور بیداره کړل شي چې دغه څو افراد او اشخاص د پاکستان پر تاریخ باندې، پاکستان په سرنوشت باندې، افغانستان په راتلونکي باندې لوبه ونه کړي. ډېره زیاته مننه کوم استاد صاحب. دلته ستاسو سوال ډېر خبرې وزېږولې چې بیا دا جواب کړئ. نړیواله ټولنه، ورسره نور ګڼ شمېر سازمانونه، رهبران، مملکتونه یا هغه افراد او اشخاص چې په دغه دخشل کې کار کوي او یا هم توجه ورته کوي. زما افغان په ایران کې وسوځول شولو، تر هغې عنوان لاندې چې ټولو په یاد وي چې کامیاب یا وارد کې سوخت منظم منسجم سفارت مو درلودلو
هلته مو سفیر درلودلو، 48 مملکتونو دلته شتون درلودلو، نړیواله سطح باندې مو رسمیت درلودلو. خو د افغان پوښتنه چا ونه کړله. دغه یونان ته لاړ شه، دغه یونان زموږ ګڼ شمېر ځوانانو خوړل، چا یې پوښتنه ونه کړله. دغه وطن څخه فرار، چا یې پوښتنه ونه کړله. دلته تقریبا کور په کور چاپه وه، هره شپه یو کور باندې چاپه ولیدله، بګرام و ګونتنامو، پلچرخي کې زندان، چا پوښتنه ونه کړله. حل دا نه ده استانزي صاحب چې زما غږ دی نړۍ او نړیواله واوري. غږ دا ده چې زما غږ ته نه اورې او ستا غږ زه نه اورم. زه تا غږ پورته وهم او ته ما غږ پورته وهې. کمزورتیا زما او ستا استانزي صاحب په دې کې ده چې نړیواله ټولنه سازمان ټول پر دې باندې پوهېږي چې د افغان دښمن تر ټولو ستر دښمن افغان پخپله دی، چې تر څو زه او ته سره جوړ نه شو او زه او ته د لاره سره پیدا نه کړو، نړیوال ټولنې هېڅ هم سره نه کوي. نړیواله ټولنې د پر هغه پاکستان باندې غږ وکړي چې پاکستان په پکتیا او پکتیکا خوست کې زما ورزشکاران بمبار کړل. نړیواله ټولنې ولې زما هغه کور نه لیدو چې 19 نفر یې پکې شهیدان کړل، یو ماشوم پکې پاتې شو، ولې غږ ورباندې ونه کړلو؟ نړیواله ټولنې هغه 1500 معتادینو باندې ولې غږ پورته نه کړلو چې تقریبا د اختر په شب قدر کې دوی شهیدان کړل؟ هغه نړیواله ټولنه هغه ورځ باندې چیرته وه چې زما بې ګناه سیاسري ځوانان، سپین ګیري، مشران، کشران یې واخیستل د کراچۍ په زندان کې بې ګناه سره ساتل. نړیواله ټولنه هلته چېرته وه؟ نړیواله ټولنه هغه ورځ باندې چیرته وه چې د بورډ څخه، د اعتابات څخه، د نور منطقو څخه افغانان واخیستل، لندي کوټل کې واچول او هلته تورخم ورپسې بنده کړله. که لنډو کې د سیمه ییز متعاملاتو په صورت باندې وغږېږو، په دې څه اغېز کولی شي دغه ډول اندېښنې؟ دا اندېښنې استانزي صاحب محترم تحملاتو ته مشکلات پیښوي. دلته ضرور ده چې دغه مملکتونه چې تر څو یو بل سره ونه زغمي، تحملات رامنځته کېږي، یو مشکل رامنځته کېږي، یو سوء تفاهم رامنځته کېږي. هغه هم د داسې مملکتونو څخه چې په دې خطې کې نه غواړي تحملات رامنځته کړل شي. اوس افغانستان الحمدلله له هر خوانه که سیاست نه ګوري که اقتصاد نه ګوري، هغه نقطې ته وصل کېږي چې دنیا او دنیاوالو باید حساب ورباندې کړی وی. او لکه مخکې چې دلته مېلمنو ته اشاره وکړله، خپلواکي خبره سره شوه، خپلواکي لږ بل وخت راغله خبره ورباندې. ډېره مننه. سمه ده، دغه زه خپله خبره هم تکمیل کړم سره. استانزي صاحب محترم، خپلواکي د یوه ډېرې لوی قرباني په ترڅ کې حاصله شوله، پر دې باندې څوک هم سترګې نشي پټولی. دا د حقیقت ده، لکه پاس لمر چې په دوه ګوتو سره نه پټېږي. خو دا خپلواکي هم ته مراحل بیا سره لري. دغه اشغال مخنیوی یا دغه اشغال لمنه پر هغه لیول باندې ورټوله شو چې افغانستان خپلواک شو. خو د افغانستان د خپلواک د ساتلو لپاره باید د نور طرحې پروګرامونه هم پر لار باندې واچول شي. یو د خپلواکۍ نشانې هم همدا ده چې پر تا باندې به د لویو حکومتونو، قدرتونو، سازمانونو مثبت او منفي تغییرات سره نه کوي. که ته بیا هم د هغوی د تاثیراتو څخه متاثره شولې یا د هغوی د تغییراتو څخه متاثره شولې، خپلواک نه یې، یعنی ستا ثبات نشته ده. یعنی پر ډېر حده پورې دغه اخر کې چې د هرمز تنګي له کبله چې په دې خطې کې نرخونه سره لوړ شول، تر ډېر بده پورې افغانستان کې کنټرول کړل شو. نړۍ او نړیوال ته وښودل چې نه، د ډالرو د ثباته پورې چې تقریبا نړۍ هم پر دې باندې دغه وه مطمئنه وه. بل لور ته پر اقتصادي چارو کې، اقتصادي ثبات کې باید ستا کومکونه نړیوال ته ورسیږي، نه د نړیوالو کومکونو ته سترګې په لار وي، ځکه چې اقتصاد دغه خپلواکي، ځکه دا یو فرمول ده استاد صاحب چې خپلواک انسان، آزاد انسان بل ته نه وي چې راکه ماته، هغه ورته چې واخله ته واخله، ځکه زموږ تاسې متل دی کنه چې هر کس نان دهد فرمان دهد. که ملل متحد سره ته پر هغه لیول باندې اصلیت غواړې، شناخت غواړې، بیا به د ملل متحد په فرمول باندې ګرځېږي. که ته امریکا سره غواړې، که ته نور نړۍ سره غواړې، بیا به د هغوی ته مراحل پروسس کوي او هغه نقطې ته به سره رسېږي چې تقریبا هغه یې در سره غواړي، یا به هغه نقطې ته ځان برابروي لکه ایران چې برابر کړل شوی دی. ایران په دغه خطې کې په دغه عصر زمان کې تر ټولو سترترین چپټر ده. اوس مې نشته، توان مې نشته ده که نه له مکتب نه تر پوهنتونه پورې مې ټول باندې لوستلو چې ایران درس ولوله، په څه رقم ولوله، هغه ایران ټکنالوژي، هغه سمبالښت، هغه نړیوالو سره قطع روابط، هغه بندیزونو کې هم د وکولی شول چې امریکا ته په اصلي او معنوي شکل باندې شکست ورکړي. 14 مادې تاسو ولوستلې، تقریبا په دې 14 مادو کې 10 مادې د ایران پر دغه ګټه باندې وي. ایران خو خپل ځان دفاع کوي، ورسره نور هیوادونه دفاع هم کوي، لبنان باندې به هم وار نه کوي، ما سره چې تړون کوي لبنان سره به هم تړون سره کوي. یعنی 4 دانې تیارې امریکا درلودلې، هغه تیارې درلودلې چې نور مملکتونو ټول ترې ډارېدل، یو دانه ایران ته راولېږل، ایران هغه ورته راوغورځوله. امریکا پوه شوله چې نه، ایران صرف بندیزونو سره جنګ نه دی کړی،
ایران خپل منځ کې ټول نفاق به اتفاقي سره هم جنګ کړی دی. ایران صرف بندیزونو سره جنګ نه دی کړی بلکې ناپوهۍ او جهالت سره هم جنګ کړی. په ټکنالوژي سمبال مملکت په خوب باندې درولی دی چې اسرائیل او امریکا دواړه تیو طرف ته شول بیا هم ضرور باندې ونه ختلو. یعنی په اوس عصر زمان کې که هر ملت هر حکومت غواړي چې خپلواک وي آزاد وي فورمولې پر دې ټولنه کې شته ده د اوسني عصر زمان کې شته ده. او قرآن عظیم شان هم درته وایي چې ته پر هغه اسلحو اسباب او وسایلو باندې لاسرسی پیدا کړه ستا دشمنو باندې لاسرسی پیدا کړه او ستا دشمن ترې ډارېږي. ستا دشمن له دغه څخه ډارېږي که ډارېږي خو ته بریالی که نه ډارېږي ته به هغه نقطې ته ځان لاسرسی پیدا کوي چې دشمن د ترې ایریږي. دغه لپاره استاد محترم پر ځان باندې کار ضروري دی. اتحاد او اتفاق ضروري دی. تعلیم او تحصیل ضروري دی. یو بل منل ضروري دي. ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب کور ودان. ډېر مننه کوم. ډېر مهم سوال هم دی. استاد محترم زموږ یو معقوله ده وایي افغانستان د امپراتورۍ ګورستان دی. د یو موده مخکې زموږ ګاونډي پاکستان د کنایي یا د طعنې پر شکل باندې ویل چې افغانستان هدیره ده. راځي دغه تصویر د همسایګانو او په دې خطې کې د مملکتونو ترمنځ نور واړه افغانستان ښار هم ده ګلستان هم ده باغ هم ده جغرافیه هم ده ملت هم ده قوم هم ده او دلته ولسونه هم دي او دلته مشران هم دي. راځي لکه دا څو ورځې مخکې یقینا که بعد د ډېرو مودې نه زما په زړه کې هغه حقیقي امیدواري را ژوندی کړل شوله. حقیقي استخبارات وایم دی ته استاد محترم چې هغه فتنې هماغه ځای کې ور خنثی کې چې جوړېږي دهلیز کې جوړېږي په میز کې جوړېږي د استخباراتو معنا هم دی ته وایي د خادو معنا یا د جنایي معنا یا د پټو څارګرو معنا هم دا دی. کور کې خور څوک پکې غل دی او هغه دشمن دی او هغه خود دی او بدرنګ دی او دا ښه دی او دا هغه خپلوان دی. استخبارات وایم دی ته چې ته کور ته ورشي او په کور دننه کې ستا پر خلاف باندې دغه جوړېدل پلان جوړېدل هلته خنثی کې سره دا وشول سره او پر دغه محور باندې نور پالیسیګان هم درڅخه غواړم ځکه چې زه تا کې دغه ظرفیت ګورم اسلامي نظام. زه په دې کې هغه حاکمیت ګورم او په دغه خاوره کې جغرافیه کې دغه بزرګي هم ګورم چې دغه ملت او دغه حکومت که یو بل پر رسمیت او پر محبوبیت باندې بل سره وپېژندل ستانه دی صاحب بیا د ټول دنیا دروازې بندې کړه د ټول دنیا دروازې بندې کړه هېڅوک د هم په رسمیت تا نه پېژني بیا به هم ته بریالی هم وې کامیاب به هم وې برتره به هم وې شجاع به هم بادار به هم په دې خطې کې. خو که چېرته اته څلوېښت مملکتونه هم راغلل تا سره دلته مل شول چې یو زرګبرخان کې بل شارناو کې بل شرپور کې پراته وو او تا سره د ټولو دنیا بانکونو پیسې هم راغللې خو چې د ملت او حکومت ترمنځ فاصله ایجاده وه بیا به 14 ورځو 15 ورځو کې سهار به خوست روان وي تیاره به تاویږي بېرته دوبۍ ته بدلېږي. یعنې حکومت او ملت د یو بل عادي نه ګڼي. حکومت او ملت د یو بل عادي نه ګڼي چې دا زما غلام دی دا زما غلام دی. نه غلام او بادار دلته قصه نشته دی. دلته باید متوازن سره روان وي. ملت باید حکومت پر رسمیت او محبوبیت شکل باندې وپېژني او حکومت هم خپل ملت پر رسمیت او پر محبوبیت سطح باندې وپېژني. دغه ملت هم باید د دغه نظام کارکردګۍ وستایي مثبت وایي منفي ته منفي وایي وستایي کوم ښه کارونه چې کړي دي وستایي سړکونه وستایي کوشتپه وستایي کانالونه وستایي دغه مهاجرین ښاغلي دي دغه وستایي سره او د ملت په صفت باندې ستا د بچي په صفت باندې ستا د تابعینو په صفت باندې زه تا نه شکایت هم کیدای شي ولرم ګیله هم کیدای شي ولرم غوښتنه هم کیدای شي درته ولرم هغه مې بیا واوره. یو طرفه معامله بیا ما سره نه کېږي نه صرف راته خانده صرف خندا نه کېږي سره ځکه چې بزرګان دلته څوک نشته ستانه صاحب محترم نه پیغمبرانو وخت ده نه صحابه کرام وخت ده نه تابعینو وخت ده نه تابعینو وخت ده. زه دا ټول ملتونو قومونو چې داخل او بهر کې د ورته وایم چې کېدای شي د هغوی څخه سهوا قصدا اشتباها کومه خبره ټیټه شي عجیګه شي د دې پر ځای چې بیرته بغاوت ته لاړ شو بیرته پرځولو ته لاړ شو بیرته غورځولو ته لاړ شو ډله ټبل سازي ته لاړ شو راځئ ورسره کینو مولوي صاحب قاري صاحب شیخ صاحب مفتي صاحب دا غلطه خبره ده او دا صحیح خبره ده دا ځکه غلطه خبره ده چې په دې کې نظام ته خطر ګورم زما شخصي ګټه پکې نه دي زما شخصي ګټې لپاره نه بلکې د نظام د بقا لپاره مولوي صاحب داسې را سره سم که مولوي صاحب دا را سره ګوویسه مولوي صاحب دا را سره صحیح که مولوي صاحب ستا لپاره دغه نظام لپاره دغه قربانۍ چې تا ورکړې یو الله ولید یو تا ولیدلې دغه دنګ دغه ځوانانو چې قربانۍ ورکړه هغه درې ته لاړ شي شملي اوس هم پرې رپېږي دغه کونډو دغه بورو دغه یتیمانو زه ته اوس وګورئ هغه هم اوس ودردېږي
د هغوی د نظام ساتلو لپاره کیدای شي ځینې وخت شکایت هم درڅخه نستانه دې سبب وکړم باید ستا دروازه د ټول ملت پر وړاندې خلاص وي ځکه چې ملت کې چې کومې خلاګانې دي قومونو کې چې کومې خلاګانې دي د حکومت څخه چې کومې شکایتونه دي چې سبا بل سبا هغه په بغاوت باندې اوړي راځي پر هغه باندې خبرې وکړو ملت حکومت یو بل باید مشروعیت او محبت سطح ته سره واوړي. ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب، کور رمضان.